د لویدیځ حوزې د علماو شورا نوبتي غونډه نن د دې شورا د مرستیال مولوي محمد کبابیاني تر سرپرستۍ لاندې جوړه شوه. په دې غونډه کې مولوي محمد کبابیاني د مسلمانانو واکمنو او د الله تعالی د استازو پر نیکو ځانګړنو او فضایلو باندې خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی فرمانونه او ازمایښت عملي کړ نو خدای جل جلاله حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل غوره بندګانو او د ځمکې پر مخ د الګو او بیلګې په توګه انتخاب کړ. د دین دی وتلي عالم همداراز وویل چې ټول مسلمانانو خاص ډول مشرانو او واکدارانو ته لازمه ده چې د الله تعالی غوره او نیک بندګانو څخه الهام واخلي او خپله تګلاره د هغوی پر شیوه عیاره کړي. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا نوبتي غونډه نن د دې شورا د مرستیال مولوي محمد کبابیاني تر سرپرستۍ لاندې جوړه سوه او پکښې د اسلام د غوره بندګانو او د خدای تعالی د ځانګړو استازو پر فضایلو او نیکو کړنو باندې خبرې وسوې. په دې غونډه کې مولوي محمد کبابیاني وویل چې حضرت ابراهیم علیه السلام او د الله تعالی نور ځانګړو استازو د خدای د فرامینو د عملي کولو او ازمایښت وروسته دوی ته د امامت او زعامت موقف ور په برخه کړ. مولوي محمد کبابیاني زیاته کړه چې د اسلام د دین ستر او وتلي مشران او د خدای استازي د ګڼو ازمایښتونو او کړاوونو په زغملو سره توانېدلي چې د حق دین او اسلام الگو وپیژندل سي. گوشه از خوبی ها، فضائل و کمالات سیدنا حضرت ابراهیم خلیل برای ما و شما وانمود میکنه که بعد از اینکه سیدنا حضرت ابراهیم در محل آزمایش و امتحان فرامین الله جل جلاله عملی کرد و به جا آورد، خالق پاک جل جلاله و جزای اعمال پسندیده از او به او وعده امامت و وعده قیادت و الگو بودن داد که او به صفت الگو و پیشوای جهان اسلام باشه. مولوي محمد کبابیاني زیاته کړه هغه واکداران چې د ظلم په پایله کې پر اسلامي ټولنه واکمن سي په شریعت کې هغوی ته د زعیم او اسلامي واکمن په توګه نه کتل کیږي. نوموړي همداراز وویل چې د اسلامي ټولنې مشرانو او واکدارانو ته لازمه ده چې د الله تعالی د غوره بندګانو لاره تعقیب کړي او د دوی کړنې په عملي چارو کې خپله تګلاره وګرځوي. کسی که ظالم باشه نام سلطنت و امارت و خلافت بر او اطلاق شده نمیتونه. پس بر هر انسانی که میخواه مورد رضای خدا قرار بگیره، به خصوص کلانی که میخواه زعامت از مردم داشته باشه، باید شیوه مردم نیکوکار، مردم نامدار، مردمی که خداوند از ایشان صفت کرده او در پیش بگیرن تا در پیشگاه خدا و در حضور بندگان الله خجالت زده و شرمسار در دنیا و در آخرت نباشند. د لویدیځې حوزې د علماو شورا نوبتي غونډه هره سه شنبې د دې شورا په انګړ کې ترسره کیږي او پکښې د هېواد او اسلام پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.